الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معزز و محترمو یورور پوښتنه کړې ده چې که څوک د خپلې میرمنې سره لیواتت یعنی د شا په طرف کوروالی یا نزدېکت وکړي، آیا نکاح یې ماتیږي که نه؟ محترمه، اول به ستاسې د دې مسئلې وضاحت وکړو چې لیواتت څه حکم لري. لیواتت که د نارینه سره وي که د ښځې سره وي، یعنی د شا د خوا راتګ کول ورته حرام کار دی او په کبیره ګناهونو کې عظیمه کبیره ګناه او لوی جرم دی. د دې دپاره تعزیر دی. د وخت قاضي یا امام به و دې لیواتت کوونکي ته تعزیر ورکوي. نو هغه تعزیرونه مختلف دي. که په اور باندې سوځوي او که یې تر دیوال لاندې کوي، دیوال ور باندې راړنګوي، او یا یې د څو لوړو منزلونو څخه د لوړ ځایه راغورځوي لاندې، نو دا د دې لیواتت کوونکي دپاره تعزیر دی. او اعلاء السنن کې علامه ظفر عثماني رحمه الله ویلي دي چې حق دا دی چې وارې په ډبرو باندې رجم کې دا لیواتت کوونکی د دې رجم بعد دی بیا په اور باندې وسوځوي، ځکه د دې حکم ډیر سخت دی. دا داسې کبیره ګناه ده چې الله تعالی و دې انسان ته ډیر زیات په قهر کیږي. او بله خبر ده چې ډیر زیات لیواتت د شا د خوا د راتګ د حرمت د کبیره ګناه راغلی دی. د حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه سوال وسو د هغه سړي په برابر باندې چې و خپلې ښځې ته د شا د خوا راتګ کوي، لیواتت ورسره کوي. نو ابن مسعود رضی الله عنه ورته وویله، وایي ته زما څخه د کفر په باره کې سوال کوې؟ مطلب دا کار کفر دی. احکام القرآن کې امام حجة الاسلام جساس رحمه الله دا راخي. ابن مسعود صاحب څه ورته وایي؟ وایي یسألونی عن الکفر، زما څخه د کفر په متعلق سوال کوي، دومره سخته ګناه ده. او دا شان حضرت مجاهد رحمه الله وایي که څوک د خپلې ښځې سره لیواتت وکړي، یعنی د شا د خوا راتګ ورته وکړي، وایي دا پاک سړی نه دی. من اتی امراته فی دبورها فلیس من المتطهرین. دا د پاکانو خلکو څخه بیا نه دی څوک چې خپلې ښځې د شا د خوا راتګ کوي. نو الله تعالی محبت نه ورسره کوي، الله تعالی دغه انسان باندې خپل قهر و غضب کوي. ځکه قرآن عظیم شان کې رب لا یزال وایي چې الله تعالی محبت کوي د پاکانو سره. ان الله یحب المتطهرین. الدر المنصور کې دا روایت راځي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی چې دا ښځې ته د شا د خوا راتګ کول حرام کار دی. او په بل روایت کې د نبی علیه الصلاة والسلام نه نقل دی چې څوک و ښځې ته د شا د خوا راتګ وکړي، هغه ته الله تعالی بیا د رحمت په نظر نه ګوري. او په بل روایت کې د نبی علیه الصلاة والسلام څخه دا نقل دی چې څوک خپلې ښځې ته د شا د خوا راتګ کوي، هغه ملعون دی. ملعون من اتی امراته فی دبرها. هغه څوک ملعون دی، د الله تعالی د رحمت لیر دی څوک چې خپلې ښځې ته د شا د خوا راتګ کوي. دا کارونه ډیره سخت جرم او ډیره کبیره ګناه ده. دا شان د حضرت ابي درداء رضی الله عنه څخه سوال وسو د هغه سړي متعلق چې خپلې ښځې ته د شا د خوا راتګ کوي.
حضرت ابي درداء رضی الله عنه جواب ورکړي چې دا کار مسلمان نه کوي بلکې دا د کافر شخص کار دی. لا يفعل ذلك الا کافر، دا کار کافر کوي مسلمان نه کوي. در المنصور کې دویم جلد کې دا روایت هم نقل دی. او دا شان سعید ابن یسار رحمه الله وایي چې ما د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړله چې دغه چا په باره کې ته څه وایي چې د ښځې ته د شا د خوا راتګ کوي، لواطت ورسره کوي. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وویل هل یفعله احد من المسلمین، آیا دا فعل د مسلمانانو څخه څوک کوي؟ او په بل روایت کې دا نقل شوي دي، هغه ویل هل یفعل ذلک من المسلمین، آیا دا فعل د مسلمان کار دی؟ یعنی دا کار د مسلمان نه دی څوک چې خپلې ښځې ته د شا د خوا راتګ کوي. دا سخت جرم دی. او علامه ابن تیمیه رحمه الله ویلی دی که کم خاوند و خپلې ښځې ته د شا د خوا راتګ کوي او دا ښځه نه منع کوي د دې دپاره چې دا خاوند راڅخه خفه نه شي، نو هغه وایي دا واجب ده چې و دې خاوند او ښځې دواړو ته تعذیر ورکول سي، لکه مخکې چې موږ د تعذیر اقسام بیان کړل. او که چیرې په دې تعذیر ورکولو کې دوی مړه نه سي خو بیا هم د دې کار څخه منع نه سي، نو د وخت قاضي یا امام دې د دوی نکاح ورفسخه کړي، مابین کې د تفریق راول. الاختیارات الفقهیه په 246 صفحه کې دا وایي. معززو دا یو ډیر عظیم جرم دی، دا یو ډیر لویه ګناه ده، دا د کبیره ګناهونو څخه ده. دې څخه باید مسلمان ځان وساتي، ځکه دا کار د مسلمان نه دی، دا کار د کافر دی چې څوک یې کوي. نو الله تعالی دې هر مسلمان ته توفیق نصیب کړي چې د داسې هر فاحش کار څخه اجتناب وکړي. روایاتو کې راځي وایي د لوط علیه السلام قومیان چې کوم و لوطیان وایي هغو 40 کاله و خپلو ښځو ته دا راتګ کوي د شا د خوا. 40 کاله وروسته بیا د هلکانو سره بیا لواطت شروع کړي، هغه په څه رقم عذاب باندې ګرفتاره شي. تاسو د هغه عذابو مخ ته یو ځل ونیسئ چې هغو د ښځو سره اول دا لواطتونه کوله او خپلو ښځو ته د شا د خوا راتګ کوي، هغه وروسته بیا د هلکانو په لواطت باندې اخته شول. هغه داسې اخته شوله چې دوی د دې نه د ښځو په لواطت باندې اخته وه. ابلیس شیطان د یو ډیر ښایسته هلک په شکل کې ورته رالی او دا د لوط علیه السلام قومیان یې راغوښتله او ورته ویل چې ما سره د شا د خوا دا بدپیالي وکړي. نو دوی چې کله د دې شیطان سره د شا د خوا بدپیالي وکړه، شیطان د یو هلک په شکل ورته راغلی و، نو دوی کې دا شوق هم پیدا شو چې د هلکانو سره دا لواطت کاري شروع کړله. دا د ابلیس غیرت، هغه د ده تکبر، هغه د ده غرور چې د الله تعالی په امر آدم علیه السلام ته سجده نه کوله، د ابد دپاره جهنم قبول کوي، خو آدم علیه السلام ته سجده نه کوله. خو بیا د آدم علیه السلام د ملسیانو د ګمراه کولو دپاره، د لارې د اړولو لپاره څه کوي؟ د یو ښایسته هلک په شکل کې راځي، د آدم علیه السلام ملسیان راغواړي او ورته وایي چې ما سره بدپیالي وکړي، خپل ځان مفعول ورته جوړوي. دا دومره بې غیرته دی. دا د انسان، دا د مسلمان دشمن دی. د مسلمان د ګمراه کولو دپاره دی دغسې کارونه کوي. موږ او تاسې به د شیطان د لارو ځان ګورو او پر محمدي لاره به روان یو. ستاسې د مسلې جواب دا دی محترمه چې د دومره عذابونو څخه، د دومره حرمت څخه یو څوک خبر شو چې دا داسې کبیره ګناه ده، داسې حرام کار دی، بیا هم دا کار کوي، اجتناب نه ځینې کوي، نو د هغه سره دا خطره 100% تړلې ده چې پر هغه باندې به ښځه طلاقه شي. د هغه سره د ښځې د طلاقېدو خطره تړلې ده. الله تعالی دې موږ او تاسې ځینې وساتي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر
002 314 اوه اتیا اتلس 440 والسلام.